او هیڅکله به اجازه نه ورکوي چې کوم اشغالګر تاسې او زموږ او ستاسې هېواد اشغال کړي. د سلګونو کمانډویانو فراغت او د ملا یعقوب اختر ګاونډیانو تښتېدلو لنډغرو ته وایي د دې ځواکونو په شتون کې به پر افغانستان حمله درته ګرانه تمامه شي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملا یعقوب چې د 890 کمانډویانو د فراغت مراسمو کې وینا کوله وویل چې دا ځواکونه په ملي او اسلامي ارزښتونو سمبال دي. هغه وویل د کمانډویانو ژمنه کړې او په دې عقیده دي تر څو وجود کې ساه وي او وینې په بدن کې چلیږي نو دوی به د ولس او د اسلامي هېواد سرحداتو څخه به ساتنه کوي او هیڅکله به هیڅ اشغالګر ته اجازه ورنه تر څو زموږ هېواد اشغال کړي. نوموړي کمانډویانو ته وویل تاسو باید د دې ولس او د دې پاکې خاورې د حریم د ساتلو لپاره هره ثانیه چمتو واوسئ او د هیڅ راز قربانۍ څخه به دریغ نه کوئ. ملا یعقوب وویل ولسونو ته وایم دا ځواکونه چې فارغ کیږي دا ستاسو د ځان مال او ناموس د دفاع لپاره دي. دوی به تاسو ته د متوجه ګواښونو پر مخ ځان اچوي او تاسو به ورڅخه ساتي. هغه وویل ولس ته هم د اتلانو سره لاس یو کړه تر څو د هېواد او دین دښمنان د دې چانس ترلاسه نه کړي چې افغانستان ته په بده سترګه وګوري او دلته خپل شومو اهدافو ته ورسیږي. ملا یعقوب یادونه وکړه چې دې وروستیو کې ځینې خلک پر افغانستان د حملې اوازې خپروي خو دا ورته په ډاګه وایو چې د دې اشتباه هڅه هم مه کوئ او که چیرې داسې کوم اقدام وکړئ نو د اسلامي امارت د تاریخي غبرګون سره به مخ شئ. نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې نن سبا د ګران هېواد د امنیت د خرابۍ او ګډوډۍ لپاره یوې او بلې خواته ډله ډله ګرځي ټولو ته مو دا پیغام دی چې د اسلامي امارت مشر تاسو ته د عفو اعلان کړی دی. زموږ د نظام غېږه تاسو ته خلاصه ده راشي خپل هېواد او د هېواد په ابادۍ کې برخه واخلئ. همدا ځواکونه بس تاسو امنیت هم ونیسي خو که چیرې افغانستان ته بیا هم شوم پلانونه لرئ نو دا درته ښکاره وایو چې خپل وخت په داسې بنډارونو او کیسو مه ضایع کوئ. تاسو دې ملت ته خپل امتحان ورکړی نو د دې ملت منځ کې ځای نه لرئ او نه یوازې دا چې ځانونه مو شرمولي بلکې د هېواد نوم مو هم شرمولی و نو پکار ده چې د دې ملت زړونو کې ځانونو ته نفرت مه زیاتوئ. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.